سلام دوستانو، نن د انګلیسي یو بله سلسله پیل کوو چې د لیټس ګو سلسلې په نامه یادیږي. دا لیټس ګو 1 3rd ایډیشن بوک دی. تاسو یې کولی شئ له کتابخانو او یا انټرنیټ څخه پیدا کړئ. همدا اوس یې پیدا کړئ تر څو زموږ درسونه راسره تعقیب کړئ او یا دا ویډیو د ځان سره وساتئ او څو بار یې تکرار وګورئ تر څو درس مو زده سي. که چیرې مو دا کتاب وویل نو ستاسو به د انګلیسي سره ډیر شوق راسي او ستاسو به انګلیسي باندې ډیر سر خلاصي. دوستانو، د انګلیسي د بیګنر زده کوونکو لپاره تر ټولو غوره کتاب دی او ما هم په دې خاطر دا غوره کړی دوستانو چې ډیر اسانه، ډیر ساده خبرې او ډیر استعمالیدونکې خبرې په دې کتاب کې شته. تاسو دا کورسونه سره تعقیب کړئ او دا کورسونه په پوره ډول سره وګورئ. تاسو د انټرنیټ څخه پیدا کولی شئ دوستانو او یا هم د کتابخانو څخه پیدا کولی شئ. راځو دوستانو په لومړني درس شروع کوو. نن موږ وایو یونټ 1 لومړنی درس Things for school. Things for school د مکتب لپاره شیان. Things for school د مکتب لپاره شیان یا سامان. Let's start راځي چې شروع وکړو. Let's start راځي چې شروع وکړو. Let's talk راځي چې خبرې وکړو. Let's talk راځي چې خبرې وکړو. دلته ال نه تلفظ کېږي دوستانو. Let's talk راځي چې خبرې وکړو. Hello سلام. Hello سلام. I'm Scott the Scotian. I'm Scott the Scotian. What's your name? ستاسو نوم څه دی؟ دی دې ته وایي. What's your name? ستاسو نوم څه دی؟ My name is Kate. زما نوم کیټ دی. My name is Kate. زما نوم کیټ دی دې ته وایي. زه دوستانو لاندې اوس بیا دا پوښتنه کوي. What's your name? ستاسو نوم څه دی؟ What's your name? ستاسو نوم څه دی؟ My name is Andy. زما نوم انډي دی. My name is Andy. زما نوم انډي دی. What's your name? ستاسو نوم څه دی؟ What is your name? ستاسو نوم څه دی؟ My name is Kate. زما نوم کیټ دی. اوس دوستانو که چیرې زه ستاسو پوښتنه وکړم چې what is your name? ستاسو نوم څه دی؟ نو تاسو به په کمنټ کې راته ولیکئ My name is خپل نوم دلته ولیکئ دوستانو. د کیټ په ځای مو خپل نوم ولیکئ. My name is Kate. دا ورته وایي چې زما نوم کیټ دی. نو دوستانو تاسو کولی شئ د دې په ځای خپل نوم ولیکئ. د دې څخه یو محاوره جوړه کړئ. یو شاګرد یا یو نفر د ځان سره پیدا کړئ دوستانو. هغه اول دغه دی وایي، دوهم تاسو وایاست. د دې په ځای باندې تاسو خپل نوم ورکولی شئ. دوستانو په اصل کې دا وټ از دی دوستانو. دا وټ از دی. دا یې لنډیز شکل دی او دا یې اوږد شکل دی. یعنې په لنډیز شکل سره موږ څنګه ویلی سو وټس. I am صحیح سو. I am صحیح سو دوستانو. داسې ویل کېږي I am صحیح سو. Let's move راځي چې حرکت وکړو. Let's move راځي چې حرکت وکړو. هیله کوم لغتونه ځان سره نوټ کړئ دوستانو. Let's move راځي چې حرکت وکړو. اول stand up ولاړ سه. stand up ولاړ سه. انجلي دوستانو موږ باید ووایو stand up ولاړه سه. sit down کښېنه. sit down کښېنه یا کښېنه. make a circle یوه دایره جوړه کړه. make a circle یوه دایره جوړه کړه. make a line یو لاین جوړ کړئ. make a line یو لاین جوړ کړئ. صحیح دوستانو. let's stand up راځي چې ولاړ سو. let's stand up راځي چې ولاړ سو. دا یوه پښې له دا بلې پښې څخه پوښتنه کوي What is this? دا څه شی دی؟ موږ ویلي وو چې دوستانو دا لنډیز دی د what is this. داسې مو ویلی سو دوستانو او داسې مو ویلی سو what's this. دا څه شی دی؟ It is a pencil. دا یو پنسل دی. It is a pencil. دا یو پنسل دی. Let's learn راځي چې زده یې کړو. Let's learn راځي چې زده یې کړو. Practice the words لغاتونه تمرین کړئ. Practice the words لغاتونه تمرین کړئ. A pencil یو پنسل. A pencil یو پنسل. A pen یو قلم. A pen یو قلم. A bag یو بکس یا بسته. A bag یو بکس یا بسته. A book یو کتاب. A book یو کتاب. A desk یو میز. A desk یو میز. A chair یو چوکۍ. A chair یو چوکۍ. A roller یو خطکش. A roller یو خطکش. An eraser یو تخته پاک. An eraser یو تخته پاک.
د دې په سر کې ولې ای ان ور کړی دی او د دې په سر کې ولې ای ور کړی دی دوستانو دا په دې خاطر اصل کې خدا د یو په معنا دی خو دلته دا معنا ورکوي چې دغه د دې توري په سر کې کانسوننټ تور راغلی یعنی بیا आवाज تور راغلی خو د دې توري په سر کې د دې لغات په سر کې یو واو لرونکی تور راغلی دی چې ای ان په سر کې ورسره ورکړی دی پریکټیس د سنټنسز جملې تمرین کړئ پریکټیس د سنټنسز جملې تمرین کړئ پریکټیس د سنټنسز جملې تمرین کړئ اټس ا پنسل دا یو پنسل دی اټس ا پنسل دا یو پنسل دی اټس ان اریزر اټس ان اریزر دا یو تخته پاک دی It's an eraser دا یو تخته پاک دی It is مساوي کیږي لنډیزې په its سره practice the question and answer جواب او سوال تمرین کړئ What is this دا څه شی دی What is this دا څه شی دی It is a pencil دا یو پنسل دی It is a pencil دا یو پنسل دی اوس موږ څخه پوښتنه کوي دوستانو What's this راځئ لومړي ته What's this دا څه شی دی This is a chair دا یو چوکۍ ده What's this دا څه شی دی It is a ruler دا یو خطکش دی What's this دا څه شی دی It is a pencil دا یو پنسل دی نور تاسو جواب کړئ دوستانو په کمنټ کې ولیکئ چې اتم څه شی دی او په انګلیسي راته ولیکئ دوستانو چې موږ مو امتحان کړو دوستانو هر څه چې دلته په انګلیسي ولیکئ What is this دا څه شی دی It is a book دا یو کتاب دی دوستانو دغه ځان سره تمرین کړئ دوستانو دا تاسو لپاره دی دا رقم دوستانو تاسو کتلای شئ What's this لومړی پوښتنه کوئ مثلا دغه What's this دا څه شی دی It's a book دا یو کتاب دی د پنسل په ځای موږ بوک ورکوي تاسو کولی شئ چې هر شی د پراتی دغه په ځای هغه ورکوي What is مساوي کیږي له what سره موږ ویلي وایو چې لنډیزه دغه دی It's مساوي کیږي له It's سره It is مساوي کیږي بخښنې سره له It's سره نو دا ګرامر هم دی دوستانو لیټس ګو دومره خوندور کتاب دی ډېر اسانه دی او ډېر خوندور کتاب دی نو د دویم برخه لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ دوستانو که چیرې ویډیو خوښ شوی وي نو سبسکرایب کړئ چینل او لایک ورکړئ او د نور ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغه هم په دې سلسلې باندې خبر سي او دې ویډیو ته راسي او انګلیسي له سر څخه له الف ب ت څخه زده کړي که چیرې تاسو ای بي سي نه وي زده نو تاسو کولی شئ زموږ ویډیو ته ورسئ زموږ په چینل کې ویډیو ده د ای بي سي په اړه زه په ډسکرپشن کې لینک هم درکوم او همدارنګه د ګرامر د اساساتو ویډیو هم را سره دوستانو زموږ په چینل کې ستاسو زموږ چینل ته ورداخل سئ ډېرې خوندورې ویډیوګانې دي زموږ په چینل کې تاسو یې کتلی شئ او دوستانو که چیرې د دغه کارخانګۍ جوابونه مو زده او د دغه سوال جوابونه مو زده نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ د دغه ځای جوابونه راته ولیکئ د تمرینات پر تاسو پرې لري که لیکئ ولیکئ که نه لیکئ نو یا تاسو کولی شئ زما وټساپ ته میسیج وکړئ او یا هم په کمنټ کې راته ووایاست چې دغه سوال مې نه دی زده نو زما د وټساپ نمبر دی 0 نو دوستانو تر بلې ویډیو مو په بخښونکي الله تعالی سپارم خدای مو مل شه خدای مو خوشحال لره